اوس نږدې 520 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له 6م ټولګي پورته نجونې له زده کړو ګرځولي او څه کم 2 میاشتې کېږي چې پوهنتون نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. طالبان وایي ترتیب ورته جوړ کړی او تر امر ثاني دې صبر وکړي. طالبان وایي چې د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي مرسل نبیزاده او د هغې ساتونکي د وژلو په تړاو یې د هغې بل ساتونکی نیولی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکې ټولنې یانې له طالبانو وغوښتل چې په کندهار ولایت کې د تلونیوس خبریال یار محمد مجروح خوشي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون شپه متحده عربي اماراتو ته په لومړۍ شلوریزه سیالۍ کې ماتې ورکړه او د لوبې غوره لوبغاړی کریم جنت ونومول شو او د جرمني محکمې 2 افغان وروڼه د خپلې خور د وژلو په تور په عمري قید محکوم کړل.